زیبا ولې ته خو جاړې؟ سړیه جاړم نو خو پیاز کټ کوم. هغه صادق لا تر اوسه رانغی. سړیه پرېږده چې دواړه ښه یو بل وپېژني. صادقه ستا سره خبرې کول راته ښه لګي. خو دې دی کې چې موږ به یو بل ښه وپېژنو. هو انشاءالله. صادقه که بده نه ګڼې ته لږ خفه ښکاري. خیر خو دی که نه؟ نه داسې څه نشته، بس لږ ستړی یم. رخسار ماشاءالله ډېره ښایسته یې لکه سپوږمۍ. رخسار ته ولې غلی یې؟ ګوره ویرېږه ما، څه خبره ده؟ صادقه ته ډېر ښه انسان یې او زما ډېر زیات خوښه شوې. صادقه لږ سایډ ته ودرېږه، ګولګپې دي. یہ خدایا پاکا. زه ټیک د رخسار زه ورځم کور ته، خپل خیال ساته. خو یاد ساته ته زما ډېره خوښه یې. زه تا سره ډېره مینه کوم. تا ما ته ونه وې ته څوک یې؟ زه رخسار یم، د صادق د کالج ملګري. رخسار ماشاءالله ته خو ډېره ښایسته یې. صادق خو ستا باره کې ماته څه نه دی ویلي. صادق څه شو؟ هغه او ساره په چکر تللی دي، اوس به راشي. ساره څوک ده؟ ته زما خبره لږه واوره که نه؟ رخسار پلیز. صادقه ما خو ستا سره د زړه نه مینه کړې وه، خو ته یو بې وفا انسانه وختې. نن نه پس زما او ستا لارې جدا شوې. رخسار ته ولې نه پوهېږې؟ زه ستا سره ډېره مینه کوم. زیبا څه سوچ کې؟ سړیا سحر کور ته د صادق ملګری راغلی وه، د صادق تپوس یې کوه، خو ډېره زیاته خفه ښکارېده. پته نه لګي چې په زړه کې یې څه و. دا پروجیکټ زموږ د کمپنۍ دپاره ډېر زبردست کیدی شي. عدنانه ته لږ بهر راشه. رخسار ولې خیر خو دی که نه؟ او خیر دی، زه ستا سره واده کولو ته تیاره یم. یس! ساره ته ولې خفه یې؟ خیر خو دی که نه؟ زه د صادق سره ډېره مینه کوم. زه د هغه نه بغیر ژوند نشم تیرولی. بس کاکا نه ما معاف کې. رخسار دا څوک دی؟ عدنانه ما ته پته نشته چې دا څوک دی. رخسار ته اوس ما نه پیژانې، ستا به اوس زه علاج وکم. صادقه دا ولې؟ خیر خو دی که نه؟ او مورې خیر دی. رخسار تا زما سره ښه ونه کړو، تا زما محبت لیدلی دی، خو اوس به زما انتقام وینې. بادشاه ته خو ډېره بل شان یې ښه. واده دې څه وکړو چې د چا تپوس نه کې؟ لري شمړې ته ډېره ښه یې نو. جینې خوشخبری به راله کله راکې؟ انشاءالله ډېر زر به خبر شې. زما نوکری پکار ده، دا زما سی وی ده.
زبردست ته خو ډیره قابله یې بس تاسو د سبا نه زموږ آفیس جوائن کولی شئ ډیره مننه جی زه خصوصي په تاپسې د خپل زوی د واده وینه راغلی یم زیبا دا خو دې را باندې ډیر د خوشحالي زیری وکړو مورې مبارک شه زه په جاب ولګي سارا لورې ستا دې مبارک شي صادقه ته ولې نه پوهیږې زه پتا ډیره مینه یم خو د ابونه مجبوره یم ګډ مارنینګ باس سحر مو په خیر راځه لفټ ته سارا د پروجیکټ کار کمپلیټ شو کنه جی سر نن به کمپلیټ شي ان شاء الله یلا خیر ته ویریږه مو الله به خیر کی لیفټ کی لګه مسله ده هر څه به ټیک شي زه ډیره ویریږم اوس پس کېږي زه در سره یم خدای به خیر کړي موبایل کی سیګنل هم نشتا زما د سړی نوم پکې اولیکا اوهو دومره مینا ته خو سم شرمېږې ته ډیره حرامه یې ښه یا الله ستا لاک لاک شکر دی خدای خیر کو سړیا نن می درله ډیر خایسته چای پخ کړي خزه دا خو ډیر زیات خوږ دی داوله ما ویل چې تنور هم خوږ شه زیبا سبا دې د زوی واده دی د بازار نه سره اوړه غواړي کنه یې خدایا زما خو بالکل هیر وو د واده د میلمنو به ډیر خیال ساتي جی سر نن ماسپخین زما واده دی زه تاسو ټولو له په واده کې د شرکت دعوت درکوم سارا دا خو د خوشحالي خبره ده او ته خفه شوې ولې نه زه خو ډیره خوشحاله شوم صادقه ما خو وې زه به صرف ستا په ډولۍ کې کینم زه در سره خبرې نه کوم ولې تر څو چې دې ماله بنګړي نه راوړي زیبا سبا به درله خامخه بنګړي راوړم رښتیا سړیا ځکه خو در باندې مې نه یم کنه سارا زه پارکینګ کې هم ته بیا ګاډي له راځه چې یوزې ځو جی سر زه درځم ډیر لیټ شوم د واده په ورځم د آفیس کار عدنانا زه ګورم چې نن تخپل واده له څنګه ځې ته زما رقیبې تا زما ژوند خراب کړی دی زه نه پوهېږم ته څه وایې لږ صبر په هر څه به پوخه شي سر عدنان تاسو کم ځای دا چابي دلته څنګه پاتې شوې سر عدنان چرته لاړ رخسار زه راغلم عدنانا ته خو ډیر لیټ شوې او دا مخ دې ولې پټ کړی